سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د سولې مشورتي لویې جرګې د 51 کمیټو د راپور ورکړه لړۍ نن سهار پیل او اوس هم دوام لري. هرې کمیټې ته لږ تر لږه 15 دقیقې وخت ورکړل شوی څو د افغان سولې په اړه خپل لیدلوري او وړاندیزونه څرګند کړي. د دغې جرګې د مشر په وینا دغه وړاندیزونو ته په پام ټاکل شوي سبا د ولسمشر په شتون کې د سولې په اړه د دغې جرګې پریکړه لیک اعلان شي. د غزني سیمه ییز مسؤلین ادعا کوي چې طالبانو نن سهار وختي د غزني ښار په شمال لویدیځ کې یو مشهور زیارت له منځه وړی دی. دغه زیارت د شیخ عبدالواحد مشهور په شمس العارفین چې د عرفان او تصوف یو له مشرانو شمیرل کېده اړوند و. شمس العارفین په 8مه پیړۍ کې له دې نړۍ سترګې پټې کړي او زیارت یې د جن نیونې د مشکل په حلېدو کې مشهور و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان لپاره د آلمان له ځانګړي استازي مارکس پوتزل سره وکتل. په دغه کتنه کې چې تېره ورځ یې قطر په دوحه ښار کې ترسره شوه، د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل له امریکا سره په روانو خبرو او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه خبرې شوي دي. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو همداراز په دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده او د افغانستان د مسئلې حل لپاره باید له شته فرصتونو ګټنه وشي. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ له طالب استازو سره تر خبرو مخکې په دوحه کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له نوموړي سره یې د افغان سولې په اړه خبرې کړي او له افغان سولې بهیره د هغه هیواد له همکاریو مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر 2 ورځې مخکې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره کتلي وو او د سولې د روانو خبرو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې د لغوه کېدو په اړه هم خبرې کړې وي. یو ځوان په کندوز کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه ځوان چې نجیب الله نومیږي څه موده مخکې تښتول شوی و چې بالاخره تېره ورځ په علي آباد ولسوالۍ کې تر یوې لنډې نښتې وروسته آزاد شوی دی. د نوموړي په وینا انسان تښتونکي تر نښتې وروسته تښتېدلي دي. او د برټانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسون د حساسو معلوماتو د افشا کولو له امله له دندې ګوښه شو. د برټانیې لومړی وزیر ښاغلی ویلیامسون په دې تور له دندې ګوښه کړی چې د ملي امنیت شورا د یوې غونډې حساس معلومات افشا کړي دي. په یاده ناسته کې چې نږدې 10 ورځې مخکې ترسره شوې وه په هغه هیواد کې د 5G انټرنټ پیلولو او په دې پروژه کې د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی ته په ونډې ورکولو خبرې شوې وې. ټاکل شوې ده چې د ویلیامسون پر ځای میرمن پینټي موردانت د دفاع وزیره شي چې د برټانیې په تاریخ کې به لومړنۍ د دفاع ښځینه وزیره وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.